ملګرو دغه ته وایي اصلي شات. د دې شاتو د ترلاسه کولو لپاره دغه د نیپال خلک دي او که د چین خلک دي ډېرو جګو جګو ځایونو ته خېږي او د مرګ خطر هم پکې وي. دا ګوره شات ته وغورځېده. دا اوس اوریجنل شات دي. کوم سر ته ورپسې ختلي دي. مچۍ وګوره. موږ او تاسې خو بوره خرڅوي. دغه شات چې دي دا وایي دا شات او مچۍ ځان دپاره جمع کوي. دا یې د ژمي خواړه دي او دا ترېنه انسانان راخلي او ځینې خلک د دې خلاف دي. وایي دا کار باید ونه شي او هغه حتی د حیواناتو شوده د غوا شوده د وزو شوده دا هم ښیي چې دا هم د هغوی د بچو حق دی. په کار دا ده چې شات هم یو څه وخوړل شي او یو څه هغې ته پرېښودل شي. مچۍ وګوره په بیلچې لرې کوي.你看，满满的全是。څو قسمه شات دي. زیړ، تور، سپینه. خو دې ځای ته ختل هم اسانه خبره نه ده. ها ته دا کیبلونه وګوره. دا خلک سم ټرین شوي دي. لرې شئ. چک کوي شات چک کوي. دا نو بیا بیل شی دی. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ملګرو.